یا ایها الذین آمنوا مومنانو لا تکونوا مکی گئے کالذین پشان دا کسانو کفر چ کافران دی وقالو او دوی ویلی لاخوان خپل رونو په حق کې په حق د خپل رونو کې دوی ویلی وقالو او وای لاخوانم په بار د خپل رونو کې اذا ضربو کړ چې دوی ګرځي فل ارض پزما کې ضربو چې ګرځي سفر کوي فل ارض پزما کې او کانو غزن یاوی غزا کوونکی او غزن یاوی غازیان غزا کوونکی لو کانو عندنا کچې دوی وې زمون سره ما تو دو بنو مړشي او ما قتلوا دوی بنو قتل کړی شي ليجعل الله ذل پاچو ګرځي الله تعالی ذالک دا ارمان حسرتن فی قلوبهم دوی پزړو کې ليجعل الله ذل پاچو ګرځي الله تعالی ذالک حسرتن دا ارمان فی قلوبهم دوی پزړو کې دا خبر الله تعالی ګرځي حسرتن افسوس ارمان فی قلوبهم دوی پزړو کې والله الله تعالی چې یحیی و یمیت ژوند کول کې عمر کول کوي والله الله تعالی چې بما پاس باندې تعامل نه بسې چې تاسو عمل کوي بصیر لیدون کې ذات ته ولئن قتلتم چې تاسو وجل شوي فی سبیل الله فلا الله تعالی کې او متم یا مړ شوي لمغفرۃ خامخا بخنه وي من الله د الله طرفنا ورحمت او مهربانی دا خیر غورا مما یجمعون اغمالون چې دوی جمع کوي خامخا لمغفرۃ من الله بخنه د الله طرفنا ورحمت او رحمت ده خیر غورا ده مما د اغمالون یجمعون چې دوی جمع کوي ولئن متم کچې تاسو مړ شوي مړ کړی شوي او قتلتم یا قتل کړی شوي کچې تم مړ شوي او قتلتم یا وجل شوي لیل الله خامخا الله طرف ته توشرون تاسو با جمع کړی شي فبما رحمت من الله نو په سبب د مهرباني د الله د طرفنا لنت لهم تنرم شوی دویتا لنت پیغمبر تنرم شوی لهم دویتا ولو كنت کچریویت فزن بدخویا فزن بدخویا وی غلیظ القلب سخزړی وی فزن بجبی وی غلیظ القلب سخزړی وی لنفذو خامخا خوارشی بو دا صحابه دا مرګری من حولکا د غیر چا پیرستانه استاد خوان لنفذو نو خوارشی بوي خوارشو بوي دوی من حولکا استاد خوانه استاد سم فافونهم معفی کو دویتا واستغفر لهم بخنه غواړه دوی د پاره وشاورهم جرګه کو د دې سره مشوره کو د دې سره فی الامر پکار کی فایزا اعظمت کله چې ته قصد کی اراده وکي په خیر اراده وکي فتوکل الله نزانس پر الله تعالی باندې ان الله بیشک الله تعالی چې يحب المتوکلین مینا کوي د توکل کوونکو سره يحب المتوکلین مینا کوي المتوکلین هغه کسان چې ځان سپاري په الله تعالی باندې متوکلین ځان سپارون کی مؤمنان په الله تعالی باندې ان سرکم الله که امدادو کی الله تعالی استاسو فلا غالب لكم ننشته سوک زور اور پتا سو باندې وای یغزرکم کچره امداد پری دستاسو او کوم مدد پری دستاسو فمن ذل الذین سوک ته عکس ینصرکم چې مدد بو کی استاسو من بعد فضل الله تعالی نا ولله خاص الله تعالی باندې فلیتوکل المؤمنون پکار دې چې ځان اوس پاری مؤمنان وما کان للنبی او نه د پکار د پیغمبر د پاره وما کان للنبی او نه دی مناسب د نبی اسلام د پاره ان یغل چې خیانت کی او مې یغل لو چې خیانت کو یاتن رابشی بما پاغسی سرا غلط چې خیانت کړي وی یوم القیامه پروز د قیامت باندې یاتی رابوړي بما اغشه غلط چې پټکړي دي خیانت کړل یوم القیامه پروز د قیامت باندې ثم توفى بیا پورا ورکړي شي کولو نفس هر یو نفس تا
دا هغه څه کسبت چې دا عمل کړل وهم لا یظلمون او دوی باندې به ظلمونه کړی شي د دوی د عمل نه بس کمونه کړی شي افمن آیا هغه څوک اتبع چې روان شو تابعداري وکړه رضوان الله د الله د رضا منګي کمن پشان دا چا دی با چې اختشوي وي بسخطن من الله په غصه سره د الله طرفنا بسخطن په خفغان یا په غضب من الله د الله طرفنا ومأواه جهنم زید د اوسېدو جهنم دی او بئس المصير او ډېر بد زید ورتلو جهنم هم دوی د پر درجاتون درجی دي مختلفو درجو دي عند الله د الله په نسبت والله الله تعالی چې بصیرون لیدون کې بما پاسبانی یا ملون چې دوی عمل کوي لقد من الله یقینا احسان کړل الله تعالی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې از باسفیم دا چې راولېګ فیم په دوی کې رسولان پیغمبر من انفسهم د دوی د نفسونو یتلو چلولی علیهم په دوی باندې آیات ایتون الله تعالی ويزکیم او پاکوي دوی ويعلمهم الكتاب او خی دوی ته تعلیم ورکوي دوی ته کتاب د قران والحکمت او په د دین د سنت وان كانوا اگر چې دوی من قبل مخکې د دینه لفی ضلال مبین په گمراه ښکارا کې اولما اصابتکم هر کله چې ورسې تاسو ته مصیبت یعنی په جنگ احد کې قد اصبتم یقینا تاسو رسولو مثلیها د دې په ډبل د دې په دوچن تاسو اصبتم رسولو مثلیها د دې دوچن قلتم تاسو ان هذا دا د کوم طرف نه دی چې دا د کوم طرف نه دی قل ورته هو من عند انفسکم دا تاسو د نفسونو د طرف نه دی ان الله بیشک الله تعالی چې الله کل شین قدیر پر یو څه باندې قادر دی وما صابکم او هغه چې ورسې تاسو ته تکلیف یوم التقل جمانه پر ورځ د ملاقات د دوړلو هغه چې مخامخ شو یو بل ته دوړلې فباذن الله نو پوکم د الله باندې وليعلم المؤمنین او دې په چخکار کې مؤمنان وليعلم الذين دې په چخکار کې کسان نافقو چې منافقان دي وقيل لهم اویل شدویتا تعالوا چراشی قاتلوا او جنگ گئے فی سبیل الله پلار د الله تعالی کې او ادفعوا یا منکه دشمن او ادفعوا یا دفاع وکړي د دشمن قالو دیوی لو نعلم قتال کچره منګه پویدلې په جنگ باندې لتبعناکم خامخا منګ به تابعداري کړې وستاسو هم دوی دا منافقان للکفر کفر تا یوم اذن په دغه غرض باندې اقرب ډیر نږدې شو منهم په نسبت د دوی ل ایمان تا هم دا منافقان للکفر کفر تا یوم اذن په دغه غرض باندې اقرب نزدې دي ډیر نزدې دي منهم للایمان په نسبت د دوی ایمان ته د ایمان په نسبت باندې دوی کفر ته ډیر زیات نزدې یقولون دوی وی بافواه په خپل خلو باندې ما هغه خبرې لیس فی قلوبهم چې نشته د دوی پزړونو کې چې نوې د دوی پزړونو کې والله الله تعالی چې عالم ډیر خپوی بما پاسبانه یکتمون چې دوی پټي الذين کسان قالوا چې دوی وې لاخوانهم په حق د خپل ورونو کې مؤمنانو برکې وې دي منافقان وقعدوا او حال چې دوی ناشیو لو اطاعونا کچې دې مسلمانانو زمون خبره منلوي ما قتلوا دو بنو وجل شوی قل ورته وای فدرو درکای دفقای منکای ان انفسکم الموت د خپل نفسونو نه مرګ ان کنتم صادقین کای تاسو رښتینی ولا تحسبن الذين غمان مکوي پاکستانو باندې قتلوا چې وجل شوی دي فی سبیل الله پلا د الله تعالی کې امواتن دمړو بل احیان بلکې دا ژوندۍ عند ربهم پنځ درب د دوی یرزقون رزق ملاوي دي شي دوی ته دوی تر خپل رب ته طرف نه رزق ملایږي بل احیان بلکې دا ژوندۍ عند ربهم پنځ درب د دوی یرزقون رزق ورکې دي شي دوی ته فرحینا خوشاليږي بما پاسبانه آتاهم الله چې ورکړي الله تعالی دوی ته من فضل د خپل مهربانینا د خپل فضلنا واستبشرون خوشاليږي بالذین فاغ کسانو لم يلحقوا چې ندي یو ځای شي بهم د دوی سره من خلفهم د رسل دوینا الله خوف عليهم
چې اس قسم ير بني په دې باندې ولا هم يحزنون او نه دوی غمجن شي یستبشرون دوی خوشاليږي بنعمتن په نعمت سره په فرزونه په نعمت من الله د الله طرفنا وفضلنا په فضل سره وان الله بشک الله تعالی لا یذیو نه بربادي نه ضایع کوي اجر المؤمنین اجر د ایماندارو اجر د مؤمنانو خلقو